عراقي چارواکو د خالي پورس په بغداد کې کرفیو لري کړې ده. د رسول حقیقه چې له تیرو 15 ورځو راهیسې د عراق په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. د چارواکو په خبره په مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمېر 93 ته رسیدلی او شاوخوا 4000 ژوبل دي. د بغداد یو اوسیدونکي وایي مظاهرچیانو سره په لاسونو کې یوازې بیرغونه وو. هغوی د خپلو بنیادي حقونو غوښتنه کوله. خو د عراق پولیسو چارواکي وایي په مظاهرچیانو کې وسلوال پټ وو او پر امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي خپل بنگلادیشي سیالي شیخ حسینه واجد سره په نوې ډیلي کې د خالي په ورځ وو موافقې لاسلیک کړي دي. د بنگلادیش وزیر اعظم د هند په سفر ده. د ملاقات وروسته دواړو مشرانو د دریو پروژو پرانسته وکړه چې پکې LPG ګیس له بنگلادیشه د هند شمالي ختیځ ریاستونو ته انتقالول دي. دواړو هیوادونو په تیر یو کال کې 12 پروژې شروع کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشال بشالي په ملیشیا کې له روهینجیا کډوالو سره لیدلي دي. نوموړي په کوالالمپور کې د روهینجیا کډوالو ماشومانو سره وخت تیر کړ. دا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ملیشیا ته لومړی سفر وو. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د ملیشیا حکومت به کډوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي.